Make ready. د بریتانیا ځانګړو ځواکونو SAS ځینو پخوانیو غړو له کلونو وروسته د هغوی د سیاسي جنګي جرمونو په هکله د BBC پانوراما خپرونه کې خاموشي ماته کړه چې ویل کېږي د دوی ځینو همکارانو په عراق او افغانستان کې ترسره کړي دي. دا لومړی ځل دی چې دا پوځیان په ښکاره په دې اړه غږیږي. دوی ویلي د SAS همکاران یې په داسې حال کې لیدلي چې بې وسلې کسان یې په خوب ویده وژل، په توقیف کې بندي شوي کسان یې وژل چې ماشومان هم پکې شامل وه. یو پخوانی پوځي چې په افغانستان کې له SAS ځواکونو سره پوځي خدمت کړی یوه پیښه داسې یادوي. دوی د یوه ظلمکي لاسونه وتړل او پر ډزو یې وویشت. هلک له ورایه ښکارېده چې ماشوم و او ان د جګړې کولو عمر ته نږدې هم نه و. دی زیاتوي د توقیف شوو کسانو وژل په معمول بدل شوي وه. نوموړی وایي دوی به یو څوک تلاشي کړ، لاسونه به یې ور وتړل او بیا به یې ووژل. بیا به یې د پلاستیکي لاسته له پرې کولو مخکې له مړي سره یوه توپنچه کښېښوده. د عیني شاهدانو په دې شاهدوی د نږدې یوې لسیزې ادعا شویو جنګي جرمونو حال شامل دی. دا موده د هغو 3 کلونو مودې په پرتله څو برابره زیاته په بر کې نیسي چې اوس مهال د بریتانیا یوه قضایي پلاوي په مشرتابه ارزونه کوي. د بریتانیا شاهي سمندري پوځ کنډک SBS یوه غړي هم لومړی ځل دی چې د بې وسلې او ټپي کسانو وژلو په دې خورا جدي تورونو کې ښکېل دی. یو پوځي چې له SBS ځواکونو سره یې خدمت کړی د عملیاتو پر مهال د پوځیانو چلند د پارېدلو خلکو یوې ډلې ته ورته بولي چې یرغلګرانه وي او په وینا یې پوځیانو وحشیانه رویه درلوده. د عیني شاهدان د وروستیو شاهدیو په هکله د BBC یوې پوښتنې په ځواب کې د بریتانیا دفاع وزارت ویل دوی په بشپړه توګه ژمن دي چې د ادعا شویو جنګي جرمونو په تړاو له روانو پوښتنو ګرویژنو سره به همکاري کوي او له ټولو پوځیانو غواړي چې که په دې تړاو کوم معلومات لري نو باید رامخکې شي. د پخوانیو پوځیانو له لوري د عیني شاهدانو په توګه بیانونه تر اوسه د برټانوي ځانګړو ځواکونو په هکله چې د SAS یا SBS او ځینو نورو ملاتړو پوځي کنډکونو یوه ټولګه ده تر ټولو پرېمانه معلومات دي. BBC پانوراما دغه راز د لومړي ځل لپاره په ډاګه کولی شي چې د بریتانیا هغه مهال لومړي وزیر ډیوډ کیمرون ته په تکرار سره خبرداری ورکړل شوی چې برټانوي ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژني. د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په هکله د پټه خوله پاتې کېدو یوه بالقوه کوډ له کبله عیني شاهدانو BBC ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویل چې په افغانستان او عراق دواړو کې د بریتانیا تر ټولو مهم پوځي ډلګیو له لوري د جګړې قوانین په لوی لاس او معمول سره مات شوي وه.